السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان نن یو ځل بیا د هند پریمیر لیګ زبردسته بهترینه توپچونه ترسره کړل. په خپله دویمه لوبه کې هم د خپلې لوبډلې دپاره کامیابه توپچونه ترسره کړل چې خپله لوبډله یې تر بریا هم ورسول. راشد خان ټوله دنیا حیرانه کړه ځان ته. راشد خان په دویمه لوبه کې هم یقینا ډېرې زبردسته بهترینه توپچونه ترسره کړل. په ډېر مهم وخت کې ډېرې مهمې وکټې ترلاسه کړلې. دا لوبه د ډیلي کیپټلز او ګجرات ټاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شول. ګجرات ټاینټس لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د توپچونې پرېکړه وکړه. ډیلي کیپټلز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 162 منډې هدف وټاکئ. د دوی لپاره اوپنر کپتان ډیوډ وارنر 30 منډې جوړې کړې، اکثر پټیل 14 منډې جوړې کړې او سرفراز خان 10 منډې جوړې کړې. افغان ستوری راشد خان نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېر ښایسته ښکلی بالنګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 3 مهم لوبغاړي وسوځول او محمد شبیه هم ډېر زبردست شانداره بالنګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 41 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. الزاري بیا په 4 اورونو کې 90 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. ګجرات ټاینټس لوبډلې د 162 منډې هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 18.1 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په 6 وکټو سره وګټل. د دوی لپاره سای سودرسن ډېرې زبردسته ښایسته لوبه ترسره کړل. په 48 بالونو باندې 2 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. ډیوډ میلر 11 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. شنکر 90 منډې جوړې کړې. ګجرات ډیلي کیپټلز لوبډلې ته په 6 وکټو سره ماته ورکړه او دویمه بریا یې هم په خپل نوم کړه. د دوی لپاره نو نن راشد خان هم ډیر زبردست بهترینه بالنګ ترسره کړ. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.